او ستړي مه شئ. یو شاعر پسې ځم، ډېر ښه شاعر دی، ډېر ښه شعرونه لیکي. یو ځل بیا راځئ دا ویډیو وګورئ او لکه چېرته ځې؟ السلام علیکم. جوړ خوشحاله تکړه زیزو که نه شاعر پسې بوزول ته او چې نو ښه راکني نو بیا سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ، سنان جان یم. ملګرو د اوس راورسېدو اختر علي صاحب خواته او اول مو دغه کوشش کوو چې راشو شعرونه ترې ریکارډ کړو. نو راځئ ملګرو، خبرې ډېرې نه کوو او ډایرکټ د اختر علي صاحب نه د خوند رنګ شعرونه ریکارډ. سلامونه. وعلیکم سلام سنان جانه، نړۍ مننه ستاسو د راتلو. تاسو ډېره ستړې کوئ، الله دې درله برکت درکړي، الله دې بختور کړي. بس شعرونه به درته ووایم، یو ښه مت درته د ژوندون په تماشه کې هم موجود یې، د ژوندون په تماشه کې هم موجود یې او د مرګي په نغاره کې هم موجود یې، هم د هغه غر په دنګو چنارونو، هم د هغه غر په دنګو چنارونو او د دریاب هر چپه کې هم موجود یې، د مندر په هر یو ګوټ کې هم اوسېږي او د جومات په مصله کې هم موجود یې، د مندر په هر یو ګوټ کې هم اوسېږي او د جومات په مصله کې هم موجود یې، د شودو او د ګبین د سیند په غاړه، د شودو او د ګبین د سیند په غاړه او د مزدور د مخ خوله کې هم موجود یې. خدای ستا وجود راخور په کائنات دی، د غزل په قافیه کې هم موجود یې. غزل درته وایم، هغه دغه غزل ووایه، تا خو تش په نوم باندې اختر که اختر چېرته و، مرګ خو دې په خاوره د وحشت پیردار ودرو، مرګ خو دې په خاوره د وحشت پیردار ودرو او ژوند دې راله راکه خو د ژوند دوام دې رانه کو، او زه دې په بانه د یو دانې د سیالو وویستم، زه دې په بانه د یو دانې د سیالو وویستم، خو وروستو د ازمیښت په ساره اوږد ګام دې رانه کو، او ته خو پې خفه شوې خو ای زما جانانه ربه، ته خو پې خفه شوې، ته خو پې خفه شوې خو ای زما جانانه ربه، او پلن شکم دې راکه خو ښکاره پیام دې رانه کو، او زر او زور شلېدلې ځواني جان او جانان هر څه خو، زر او زور شلېدلې ځواني جان او جانان هر څه خو، دا د رنګینو نه ډک ژوندون تمام دې رانه کو، او زه خو خپله ستا د تهلیک غټ غوندې شاهکار ومه، خو سره غرمه دې راکړه لسکڼې ماښام دې رانه کو، او غټه میخانه او ډک خمونه دې راوبخل، غټه میخانه او ډک خمونه دې راوبخل، خو ویش یې کنجران کوي مخلص خیام دې رانه کو، او زه دې تش په نوم باندې اختر کړم اختر چرته دی، زه دې تش په نوم باندې اختر کړم اختر چرته دی، نوم دې راله راکړه خو د نوم مقام دې رانه کړه. مننه، ډېره مننه سنان جانه. کیته درته وایم چې وختونه په شا زغلي منزلونه مخکې مخکې، وختونه په شا زغلي منزلونه مخکې مخکې، او ملګرو زما ځان و کتابونه مخکې مخکې، وختونه په شا زغلي منزلونه مخکې مخکې، او ملګرو زما ځان و کتابونه مخکې مخکې، او اوس موږ ته زلمیتوب د ژوند دغه سوالونه ګران کړل، اوس موږ ته زلمیتوب د ژوند دغه سوالونه ګران کړل، او اختره چې راتلې یې جوابونه مخکې مخکې. وایم چې پړې مې پکې ولیدې، اوړې مې پکې ولیدې،
پړې مې پکې ولیدې پړې مې پکې ولیدې وړې مې پکې ولیدې او مینه که خوږه وه خو ترخې مې پکې ولیدې او څوک به ورته وران کنډر د زړه وایي زه نه وایم او څوک څوک به ورته وران کنډر د زړه وایي زه نه وایم او څه که د لوظونو جنازې مې پکې ولیدې او اوښکه که د ګران ساعت تر مخه وخه وچه شوه اوښکه که د ګران ساعت تر مخه وخه وچه شوه خو ګرانه د زړګو هغه لمبې مې پکې ولیدې او حسن چې د وخت په انډوخر کې سرتور سره و حسن چې د وخت په انډوخر کې سرتور سره و او ستا د نقابونو تماشې مې پکې ولیدې او پیره د هغې غزالي سترګو ډېر رنګونه وو پیره د هغې غزالي سترګو ډېر رنګونه وو او سرې مې پکې ولیدلې شنې مې پکې ولیدې او اوس خو که اختر نه شم نو خدای ګو مناسب نه ده میاشت مې پکې ولیده روجې مې پکې ولیدې ډېره مننه ستاسو سنان جانه ډېره مننه تاسو ډېر مزل وکړو ځان هم ستړی کړو الله دې تاسو لره دې اجر درکړي بس یو جهان مننه مهرباني